دې بزرګ دا مطلب دی چې زه الله له دوکه ورکوم، الله له دوکه نه ورکوې، ته ځان سره دوکه کې، ځان دوکه کې. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. په دې سیټ چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري دا د یو بزرګ ویډیو ده چې دا د موس پسې خندا کول دي. دی دا په کومه طریقه باندې موس کوي که نه، نو هغه زموږ د پښتنو خبره دا ماته نه دی قبول، نو هغه لوی رب ته به څه قبول شي. خو دې ظالمه دا خو ته ځان سره دوکه کوې، ځان سره خپل وخت له خپله دیکه ورکړې. سیوا نه سیوا چې په موز باندې ډېر غټ ټیم لګي 10 منټه پرې لګي، چې په سچ موز باندې ټیم لګي 10 منټه پرې لګي. 5 وخته موز دی 10 منټه پرې لګي. ټوټل حساب چې پرې واچوې نو 1 ګنټه نه لګي، په 4 ګنټو کې دې دا 1 ګنټه دې موز له ورکړي که نه، عبادت له دې ورکړي. دا ته ته پته نشته دی چې د دې موز مطلب څه دی او دا موز به موږ بوځي چېرته. صرف لږ دا سوچ خو وکړه که نه چې دا موز به موږ چېرته بوځي. دا موز به موږ نه هغه ښایسته باغیچوله بوځي، نه هغه ښایسته باغیچوله چې د هغې موږ صرف سوچ کوو. په ریل کې هغې له هېڅ چا هم نه دی لیدلی، په سوچونو کې موږ صرف راوړو. عالمان موږ ته وایي، مفتیان موږ ته وایي، هغوی هغه خبرې چې موږ ته کوي نو هغه موږ ته دومره ښایسته ښکاري، او لا کله چې وینو نو چې بیا به څومره ښایسته وي. او چې ته موږ سره دا دوکې کې نو ته به زمانه جنت وینې، جنت نه چې د جهنم هغه مسته به دې وروړي، ځکه چې واحد دا پل دی. ویله چې تا په قبر کې کښېنئ ستا نه به تپوس د موز کېږي چې موز دې څنګه کړی، په څه طریقه دې کړی، وخت دې څنګه زیات کړی. او ته وروره نښت یې بریک دې پرې راټینګ کړی، نه رکوع صحیح، نه سجده صحیح، هېڅ په حساب دې سړی نه پوهېږي، بس یو غرب غروب دې تړی. په دې کې خو ته 2 ټکي هم نه شي ویلی. خدای طالب په دومره ټیم کې موږ دا لکان وو، کم از کم موږ په 1.5 منټ 2 منټو په یو رکعت کې ویلی نه شو چې چېرته رانه غلطي ونیسي. او تا ته دا پته شته چې کله ته دې موس پسې خندا وکړي که نه او ستا دا موس قبول نه شي نو دا اسمان ته وخیږي او بېرته راکوشي لکه د سقا کپړې منجوړه شي او په دې مخ پې درته روږدي. ځکه چې دا ته موس پسې خندا کوې، تا سره به دغه عمل کوې، دا موس به بېرته تا ته په دې مخ وروږي. او کوم چې خپله ګوره دی ضمیر سړی ملامته کوي. کله چې ته دا سوچ وکړې که نه ته موز وکړې موز او ستا هغه موز قبول شي، قدرتي کار دی، زړه ته سکون میلاو شي، هسې سړی خاندي راخاندي و یاره بس خوشحالي دې زړه له راشي. او چې نه داسې دیکه وله ورکړي نو بس سړی ځان سره هسې سوچ وکړي چې یاره ما دا څه وکړی، څه مې ونه کړلو، ځان ستومانه کړي. مخکې در سره شیر کوي او که په چینل نه وي نو چینل هم سبسکرایب